الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. سلورم سپارہ دا سورة النساء یولسم نمبر آیت دی. مخکینی آیاتونو کې الله جل شانه فرمایل چې په میراث کې د سړو د پاره هم حصے مقرر دي او د زنانو د پاره هم حصے مقرر دي. وس کو دا د میراث د مال لګوي او کو ډیر وي. څنګه سړی ته حق ملاويږي د قشان وبکې زنانو ته دا حق دا ملاویږي. اوس دلته د هغه حصو ذکر کوي. مخکې اجمالا ذکر وشو للرجال نصیب او دلته اوس په دې آیات کې تفصیلا ذکر کیږي. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله حکم کوي تاسو ته فی اولادکم په باره د اولاد تاسو کې للذکر مثل حظ الانثیین دا اوله صورت ذکر کړي. لکه مثلا یو الک دی او دو جنکۍ دي. پلار مړ شو د هغې نه مال پاتې شو نو دا مال به په منځ باندې نیم کی. دا نیم به د دوو جنکو ته میلاو شي او دا نیم به د یو الک ته میلاو شي. للذکر د پاره د نارینه د پاره د هلک مثل حظ الانثیین پشان د حصې د هغه دوو جنکو کې دي. هلک ته به دوه حصې میلاویږي، جنۍ ته به یوه حصه دا میلاویږي. ظاهرا اشکال هم راځي چې څنګه هلک ته دوه حصې میلاویږي او جنۍ ته چې دی دا یوه حصه میلاویږي. هغه یوه ورته میلاویږي خو هغه بله موږ نه ورکوو نو چې نیمولی ورسره بیا به څه حل وي. نو اشکال نشته. شیخ سرفراز خان صدر صاحب نور الله مرقده هغه ذکر کړي دي. ګوره هلک چې دی هغه به وادم ځان له پخپله باندې کوي. د هغې د ښځې نان نفقه ده په هلک باندې وي او جنۍ ته دلته د دې کرت نه ورته حصه میلاو شو د دې جنۍ نان نفقه ده په خاوند باندې وي. ذمہ داری د هغې دومره نشته ځکه دلته د پلار په مال کې ورته هم حصه میلاو شو او هلته چې اوس واده شوه نو د دې جنۍ خرچه ده په خاوند باندې. نو دا ناانصافي نه ده، دا عین انصاف دی. نو للذکر د پاره د هلک مثل پشان حظ الانثیین دا هغه حصې د دوو جنکو کې دي. یعنی هلک ته به دوه حصې میلاویږي او جنۍ ته به دا یوه حصه میلاویږي. فإن كن نساء فوق اثنتين دا دویم صورت ذکر کوي. اوس که چېرته دا جنکۍ صرف جنکۍ وي دا یا به دوی یا به دوه او یا د دوو نه زاید وي. لکه سړی مړ شو د دې نور څوک اوس نشته، نارینه اولاد یې نشته، صرف جنکۍ دي. نو د دې دوه صورت دي، یا به یوه جنۍ او یا به دوه یا د دوو د پاسه. نو که مثلا دوه وي یا د دوو د پاسه وي نو بیا به د مال درې حصې کې دوه حصې به دې جنکو ته میلاو شي او دا درېیمه حصه دا به په نورو ورثاو کې بیا تقسیم کړلی شي. فإن كن نساء پس که چېرته وي زنانه یعنی یوازې بس جنکۍ وي فوق اثنتین د دوو د پاسه یعنی سیوا د دوو نه دوا یا د دوو د پاسه نو فلهن پس د دوی د پارا ثلثا
دو سلس دی ما ترک هغه چې دی پرېښو دي مال به 3 حصې کې 2 حصې دا به دې جنکو ته میلاو شي او بقایا چې کومه حصه ده هغه به نور ورثاو ته دا میلاو شي. ان كانت واحده دا دریم صورت د میراث ذکر دی. مثلا پلار مړ شو یو لوري ده بس نور څوک یې نشته نو اوس به دې جنۍ ته نیم مال میلاو شي او دا بقایا دا به د نورو ورثاو. ان كانت واحده کچرته وي دا جنۍ یوه نارینه اولاد ورسره نشته نو فلاها النصف د دې لپاره به نیمه حصه ولابويه لكل واحد منهم السدس دا یو څلورم صورت ذکر کوي. اوس سړی مړ شو او د دې مور او پلار دی دا دې میراث وړي نو د هر واحد د دې دوانو لپاره به شپږمه حصه وي. خو دا هغه صورت کې چې کله د دې مړي نور اولاد وي مذکر اولاد وي نارینه اولاد وي نو مور او پلار ته په دې کې به دا شپږمه حصه دا میلاویږي د هر یو لپاره یو ته شپږمه بل ته شپږمه حصه څه کېږي دا میلاویږي. ولابويه د پاره د مور او پلار د دې مړي لكل واحد د پاره د هر یو منهم د دې دوانو نه السدس شپږمه حصه وي مما ترکا هغه چې پرېښو دي دې مړي. ان كان له ولد کچرته وي د دې مړي د پاره اولاد د اولاد اوس کو نارینه وي کو دا زنانه وي د مړي اولاد وو نو مور او پلار ته به کې شپږمه حصه کېږي دا به میلاویږي هر یو ته. فإن لم يكن له ولد دا پنځم صورت ذکر کوي. اوس د مړي اولاد نشته صرف مور او پلار یې هغه ته میراث نو بیا د مور د پاره دریمه حصه ده او دا بقایا ټول دا د پلار د پاره دی. فإن لم يكن له ولد پس کچرته نه وي د دې مړي اولاد نه نارینه اولاد وي نه زنانه اولاد وي وورثه او میراث ولې د دې مړي نه ابواه د دې مور او پلار نو فلأمه الثلث بس د دې مور د پاره دریمه حصه ده نو والباقي للاب او دا باقي دا د پلار د پاره. خدا په هغه صورت کې چې چرته د مثلا سړی مړ دی د هغې ښځه نه یا ښځه مړه ده د هغې خاوند چې دی دا ورسره نه صرف مور او پلار وي. فإن كان له إخوة دا اوس شپږم صورت د میراث ذکر کوي. وایي که چېرته وي د دې مړي إخوة وروڼه او خویندې سړی مړ شو وروڼې دي یا یې خویندې دي دوه دي یا د دوه نه زیات دي نو فلأمه السدس بیا د مور د پاره چې دا شپږمه حصه ده او دا باقي دا د پلار د پاره ده. خدا کله من بعد وصیت وروسته د وصیت پوره کولونه یوصي بها چې د مړي وصیت کړی پاګه سره او دین یا د قرض دلته وصیت مخکې ذکر کو دا دین قرض دا وروسته ذکر کو. الان کې سړی مړ شي نو لاول بسو کې لاول په د باندې کم قرضونه نو لاول به د مشترکات د ټول مال نه لاول قرض ورکي وروسته به چې هغه بیا وصیت کړي نو هغه وصیت به بیا وروسته په دریمه استعمال کې هغه به ناپیس کېږي لاول به قرض ورکي خو دلته لاول وصیت ذکر کو قرض دا وروسته ذکر کو. وای دا د اهتمام شان د وجنه یعنی وصیت کړي دا وصیت څخه دا پوره کا خبره چې دا ومنه دا مبالغه ده چې وصیت د دې اهتمام وکا دا وصیت ول پوره کا. آباؤکم و ابناؤکم و استاسو پلاران او استاسو زامن لا تدرون ایهم اقرب تاسو ته پته نشته چې په دوی کې کم یو ډیر زیات نږدې دی لکم استاسو د پاره نه پان په اعتبار د نه پی باندې زوی د الله ډیر نه پدر کوي لور د الله ډیر زیات چې هغه نه پدر کوي نو دا هیڅ چا مقرر کړی دا الله فریضه من الله او دا میراث دا حکم دا فریضه د الله د طرف نه الله فرض کړی دا. نو کوس یو سړی دا فریضه حصہ د دې ته حقوق واجبه ویل کېږي لکه څنګه دا الک حق په قرآن کې ذکر شوی دی دغه شان د جنې حق هم چې دا ذکر شوی دی. اوس مثلا یو ورور دی او د خور په مال باندې قبضه چې دا اچولې ده نو دا ګوره په عبادت باندې خلاصې دی نشي دا ول دا حقوق دا به ورکوي. او امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب نور الله در مرقده هغه مختلف قسم واقعات ذکر کړي. یو بزرګ هغه وفات شو نو چا په خوب کې ولید وای الله در سره څه معامله وکړه بس وای د جنت دروازې راته بندې دي. ولی درته بندې دي؟ وای ما د گاونډینا
یو ستن چې دا راوړی او په تاخ کې پرته ده، خو ما ته دومره چانس او موقع میلاو نه شوه چې دغه ستن ما د ګاونډي ته واپس کړی وي. د هغې د وجې نه ما ته د جنت د دروازې چې دی دا بند دي. بس زه وزګیر یم. دغه شان یو بل صاحب و، د هغې واقعه ذکر کړې ده، چا ورله دعوت کړی بیا را روان دی او د پردي فصل نه چې دی را کنډ کې را کړی د غاښونو خیلال پې کوي او وفات شو. چا په خوب کې ولید وایي الله سره څه معامله وکړه، جنت دروازې راته بندې کړي دي. ولې؟ بس د پلانکي د فصل نه ما دغه شانتې کنډ کې مې را دغه کړی او بس د هغې د وجې نه ما ته دا وویل شو چې لاول د خپل حق د ده نه چې دا معاف کړه. ده ته د خپل حق یعنې ده ته ووایه بخانه چې دا وغواړه، وروسته به تا د جنت دروازې چې دا میلاوي. اوس مونږ څومره دغه کوو، منځونه هم کوو، روجې هم نیسو، عمرول هم ځو، حاجونه هم کوو، خو پردي حقوق دا باندې ګوره چې دی انبار دي. نو په دنیا کې مخکې دا د قرآن حکم دی، مخکې علماو بیان کړی دی، اوس هم چې دا د قرآن صفا حکم دی، بلې کې څه نشته. که چا باندې د چا حق وي نو هغه ورته حواله کړي. ځکه د دنیا نه موږ روان یو، یوه ورځ به ترې ځو، په زور باندې به ترې ځو. بس که موږ ډېر دغه وکړو خو ځو به ترې. نو چې ځو به پردي حقوق را باندې او بیا چې دی هلته به جهنم په دې اور کې سوځو، قسم سخت عذابونه راته میلاویږي او دلته بچي بیا مزې کوي په هغه مال باندې. نو ولې چې دی ځان سختو ته چې هغه راچو نه په چا باندې کوم حقوق هغه ورته څه کړو، دا ورته حواله کړو. ځکه الله فریضة من الله ګورې دا حکم ما فرض کړی دی، دا فریضه ده د الله د طرف نه. ان الله بشک الله تعالی چې دی کان علیما بے فها حکیمه حکمت والا دی، په هر کار کې د الله حکمت دی. ځکه دا حصې دی مقرر کړي. یوصیکم الله، الله تاسو ته حکم کوي، فی اولادکم فبارا د اولاد تاسو کې، للذکر د پارا د هلک، مثل حظ الانثیین د دوو جنکو د حصې پشان ده. فإن كن نساء او کچرت وی دا زنانا یعنی یوازې نونه، فوق اثنتین د دوو د پاسه، دوا یا د دوو د پاسه، فلهن پس د دوی د پارا ثلثا دو دری دی یعنی دو ثلث دی، په دریو کې دوه حصې دي. ما ترکا اغا چې دی مړي پرېښو دي، وان کانت واحدة او کچرت وی دا یوه جنۍ، فلها النصف پس د دې دپاره نیمه حصه ده. ولابویه او د پاره د مور او پلار د دې مړي، لکل واحد منهما د پاره د هر واحد د دې دواړو نه السدس شپږمه حصه ده. مما ترکا اغا چې دی مړي پرېښو دي، ان کان له ولد کچرت وي د دې مړي دپاره اولاد، کو دا مذکر وي او کو مؤنث وي، نارینه وي او کو زنانه وي. فإن لم یکن له پس کچرتا نوي د دې مړي دپاره ولد اولاد، وورثه او میراث وړي د دې مړي نه ابواه د مور او پلار، فلأمه الثلث پس د مور د دې مړي دپاره درېیمه حصه ده او باقي د پلار دپاره ده. خو دا په هغه صورت کې کو ښځه مړی او خاوند دی نه وي، او یا خاوند مړی او ښځه چې دی دا نه وي، صرف مور او پلار ته میراث وړي. فإن كان له إخوة پس کچرت وي د دې مړي دپاره رونه خویندې، دوه وي یا د دوه نه زاید وي، فلأمه السدس پس د مور د دې مړي دپاره شپږمه حصه ده او باقي د پلار دپاره ده. من بعد وصیت وروسته د وصیت پوره کولو نه، یوصي بها چې دی وصیت وکړي په هغې سره، او دین یا وروسته د ادا کولو د قرض نه، آباؤکم ستاسو فلاران، و ابناؤکم او ستاسو زامن، لا تذرون تاسو نه پوهیږئ، ایهم اقربو چې په دوی کې کم یو ډیر زیات نږدې دی، لکم تاسو دپاره، نفعا په اعتبار د نفع باندې، فریضة من الله دا فریضه ده د الله د طرف نه. ان الله بشک الله تعالی چې دی کان علیما دی پوها، حکیما حکمت والا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
الله سمویل سم اور په دې باندې پوره د عمل کولو توفیق راکړي. الله د قران د احکامات زموږ په ژوندۍ کې راولي. الله څنګه چې د صحابه په ژوند کې د قران راغلی او د قشانتي زموږ په دې ژوند کې زموږ په ژوندۍ کې د قران د چې هغه نافذ کړي. الله زموږ په وجودونو کې چې یعنی عملی ژوند چې موږ په قران باندې چې هغه راکړي او الله د قران زموږ د پاره سپارښي جوړ کړي. الله دا زموږ خلاف سپارښي چې هغه مګرځي. الله زموږ خلاف دلیل چې هغه مګرځي او الله ته زموږ نه چې هغه راضي شي. دا سره راضي شي بین ناراضه مشي. مرګ وخت موږ ټول مسلمانان تر اوسه کلمه نه لا اله الا الله